امر ملګرو نن بیا هم راغلی ما د یوې نوې ویډیو سره چې څنګه کولی شو په ایچ ډي کوالټي کې ویډیو جوړه کړو لکه څنګه چې تاسو دغه ویډیو کتلی شئ ملګرو څنګه کولی شو چې دغه رقم ته ایچ ډي کوالټي کې ویډیو جوړه کړو هغه هم بغیر له انټرنیټ نه په کته به تاسو اپلیکیشن ورته راکې باسئ نور بغیر له انټرنیټ نه په دې کې کار کېږي ملګرو نو ملګرو د هر څه د ویډیو شروع کول نه مخکې یوه کوچنۍ غوښتنه درنه کوم که چېرته زموږ چینل ټیچ عمر سکلز کې نوي یاست نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي او همدارنګه زموږ د ټلیګرام چینل هم درسره سبسکرایب کړئ تر څو د تاسو زیات معلومات ترلاسه کړئ او د ټلیګرام چینل لینک او د واتساپ چینل لینک به هم تاسو په د دې ویډیو په ډسکرپشن کې ملاو شي درته ملګرو ما مخکې پوسټ کړی و چې آیا زه د دې په اړه ویډیو جوړه کړم د ایچ ډي آر په اړه زیاتره کسانو ویلي وه تقریبا 50 کسانو ویلي وه چې هو 15 کسانو ویلي وه چې نه نو ملګرو راځئ نن په دغه ویډیو کې ټوله طریقه درته ښیم ملګرو تاسو به راشئ ملګرو اول به الایټ موشن اپلیکیشن راکې واسئ دغه الایټ موشن کوم اپلیکیشن چې دی ملګرو دغه به راکې واسئ د پلی سټور نه به انسټال کړئ ملګرو نور ټول کار پکې بغیر له انټرنیټ نه کېږي خو دغه به د پلی سټور نه انسټالوئ ملګرو چې کله مو انسټال کړه ملګرو او راخلاص به یې کوئ دلته به لږ انتظار شئ دغه شانتي صفحه به درته راشي ملګرو دلته به راشي په دغه جمع اپشن باندې به کلیک کړئ چې کله په جمع اپشن باندې کلیک کړئ دلته به تاسو ویډیو سیاز انتخاب کړئ یوټیوب لپاره ویډیو جوړوئ ټیک ټاک لپاره انسټاګرام لپاره بیا ټویټر لپاره همدارنګه د واتساپ هر څه لپاره چې تاسو ویډیو جوړوئ هغه سیاز ورته انتخاب کړئ ټیک ټاک سیاز مثلا ورته انتخاب بیا به راشي په دغه کریټ پروجیکټ باندې ورته کلیک کړئ چې کله په دغه باندې کلیک کړئ ملګرو تاسو ته دغه شانتي صفحه راشي ملګرو بیا به راشي په دغه جمع پلس باندې په دغه باندې به کلیک کړئ په دغه چې کله کلیک کړئ ملګرو دلته به راشي په دغه میډیا باندې به کلیک کړئ چې کله په میډیا باندې کلیک کړئ ملګرو دلته به تاسو هغه ویډیو راواخلئ کومه چې غواړئ تاسو ایډیټ کړئ مثلا دغه ځای کې تاسو کولی شئ چې د فولډر له لارې هم ویډیو هغه کوي پیدا کړئ راځم په دغه الایټ موشن دلته فولډر کې ما یوه ویډیو اچولې ده ملګرو ساده ویډیو دغه ویډیو د ملګرو زه دغه راخلم دغه مې چې کله راواخیسته ملګرو اوس دلته راشي ملګرو تاسو به په دغه لاندې پلس نشان باندې بیا کلیک وکړئ چې کله په دې کلیک بیا به راشي په دغه باندې به کلیک کړئ چې کله په دې باندې کلیک ملګرو دا به دغه کونج کې دغه اپشن ونیسئ او داسې به یې راکاږئ او دا به داسې غټ کړئ بیا به راشي ملګرو په دغه کالر فایل باندې به کلیک کړئ چې کله په دې باندې کلیک دلته به د بانجاني رنګ ورته انتخاب کړئ ملګرو بیا به شاته لاړ شئ ملګرو چې کله شاته لاړئ ملګرو دلته به راشي ملګرو اوس په همدغه شیډو باندې ورته انتخاب کړئ دلته به راشي په دغه افیکټ باندې به ورته انتخاب کړئ چې کله بیا په دغه اډ افیکټ باندې ورته انتخاب وکړئ ملګرو دلته به راشي ملګرو اول به تاسو ته دغلته در دغه ځای کې یو کالر دی دا به راواخلئ ملګرو را به شي ملګرو په دغه کاپي بیکګراوند باندې به کلیک کړئ دغه یو اپشن دی دا به راواخلئ په دغه سټانډرډ سیټینګز په دې باندې به کلیک کړئ ملګرو چې کله په دې باندې کلیک کړئ ملګرو دغه بیک اپشن به ووهئ چې کله بیک اپشن وخه را به شي په دغه بلینډ اپشن باندې به کلیک کړئ دلته به راشي ملګرو ډیفرنس په دغه باندې کلیک وکړئ چې کله په ډیفرنس باندې کلیک کړئ ملګرو را به شي په دغه باندې به کلیک کړئ او دا ویډیو به دغسې لرې شي ملګرو اوس به راشي په دغه بیک اپشن باندې به کلیک کړئ او دلته به راشي ملګرو بیا په اډ افیکټ باندې به کلیک کړئ دلته بیا په اډ افیکټ باندې کلیک کړئ ملګرو او دلته به راشي ملګرو په دغه بلر اپشن دغه دوهم نمبر ګورئ ملګرو په دې باندې به کلیک کړئ او دلته به دغه ستوری ګورئ ملګرو سټار په دغه باندې به ورته کلیک کړئ ملګرو چې کله په دغه باندې ورته کلیک دلته به راشي ملګرو دغه لاندې په دغه سټانډرډ سیټینګز باندې به ورته کلیک کړئ ملګرو ویډیو به دغه شانتي شي ملګرو بیا به راشي په دغه اډ افیکټ باندې به ورته کلیک کړئ ملګرو چې کله اډ افیکټ باندې کلیک کړئ ملګرو دلته به دغه اولینې کالر لیټ په دې باندې دغه به انتخاب کړئ ورته او دلته به راشي ملګرو دغه یو به ورته انتخاب کړئ ملګرو چې کله مو دغه یو انتخاب کړئ بیا به راشي په دغه سټانډرډ سیټینګ باندې ورته انتخاب وکړئ او دلته به راشي ملګرو اوس په همدغه اپشن دا کوم چې موږ راوسته په دغه باندې به ورته کلیک کړئ ملګرو چې کله په دغه باندې کلیک کړئ ملګرو دا به چې دی دې خوا ته راولئ اتیاوو پورې ملګرو تر دې خوا ته به تر اتیاوو پورې راولئ ملګرو دغه ځای کې تاسو ته حساب هم ښکاري ملګرو دغلته کتلی شئ ملګرو دلته تاسو ته حساب هم ښکاري تر اتیاوو پورې به یې راولئ ملګرو چې کله م راوسته اوس به بیک لاړ شئ ملګرو دغه بیک بټن ووهئ او بیا په د اډ افیکټ باندې کلیک کړئ چې کله م اډ افیکټ باندې کلیک کړئ بیا به راشي په د اډ افیکټ باندې کلیک کړئ او دلته بیا کالر لیټ ته راشي چې کله کالر لیټ ته راغلی ملګرو دغه یو به انتخاب کړئ ملګرو چې کله مو دغه یو انتخاب کړه ملګرو دلته به سټانډرډ سیټینګز باندې به کلیک ورته وکړئ او دلته به راشي ملګرو اوس په همدغه باندې به کلیک کړئ او دغه اپشن به چې دی 200 ته بوځئ ملګرو دې خوا به یې کږئ دې خوا به یې کېږئ ملګرو داسې چې دې خوا مې کېږه تر 200 پورې به یې بوځئ ملګرو چې کله مو بوتله بیا په دا بیک اپشن باندې کلیک وکړئ بیا به راشي ملګرو په دغه لاندې افیکټس باندې به کلیک کړئ او دلته به اډ افیکټ ورته ووهئ ملګرو چې کله به اډ افیکټ ورته ووهو ملګرو دلته به کالر لیټ ته راشي چې کله کالر لیټ ته راغلی ملګرو په همدغه اپشن کې دغه یو به پیدا کړئ دغه یو به راواخلئ ملګرو دلته زه تاسو ته ښیم ملګرو ډېر په اسانۍ سره تاسو پیدا کولی شئ بغیر له انټرنیټ نه دغه سیټینګ کولی شئ ملګرو تاسو کتلی شئ چې زما انټرنیټ هم اپلاین دی ملګرو اوس به راشي ملګرو دغه کوم هغه چې موږ راواخیسته د اخري بیخ ته دغه باندې به کلیک کړئ چې کله په دغه باندې کلیک کړئ ملګرو اوس به ملګرو دغه هغه چې دی د دې سر نه به ونیسه دې خوا ته به یې کش کړئ او تر 22 نیمو پورې به یې ورسوئ ملګرو مثلا دلته ګورئ ملګرو 22 نیم تر دغه ځای پورې به یې ورسوئ اوس به راشي ملګرو په دغه بیک بټن باندې به کلیک کړئ بیا به دلته دغه ساحه ووهئ ملګرو چې کله مو دغه ساحه ووهله دلته به د پلس علامه باندې کلیک کړئ بیا به راشي دغه به انتخاب کړئ ملګرو چې کله مو دغه یو انتخاب کړئ دلته به راشي ملګرو دغه به غټ کړئ ملګرو لکه څنګه مو چې بل غټ کړ دغسې به غټ کړئ ملګرو سکرول به یې کړئ بیا به راشي په دغه کالر فیل باندې به کلیک کړئ او دلته به سپین رنګ ورته انتخاب کړئ ملګرو چې کله مو سپین رنګ انتخاب کړ ورته ملګرو دلته به راشي په دغه بیک اپشن باندې به کلیک کړئ چې کله په بیک اپشن باندې کلیک کړئ دلته به راشي په دغه بلینډ باندې به کلیک کړئ او دلته به راشي دغه کانټراسټ په دغه باندې کلیک کړئ ملګرو چې کله په دغه باندې کلیک کړئ دلته به اورلی ووهئ ورته ملګرو نو دلته به راشي ملګرو که چېرته دغه ځای کې وګورئ ویډیو صحیح راغلی وه صحیح ده که نه بیا دغسې تاسو دغه ځای نه لږ رڼا کمه کړئ تر 90 پورې راولئ ملګرو که چېرته مو نه
واستون تر هغه اصلو کې پرېږدئ ملګرو. اوس به راشئ ملګرو په دا سایډ باندې وکلیکئ نو زموږ ویډیو تیاره شوه. اوس به راشئ ملګرو د ویډیو سیو کولو اول به راشئ ملګرو تاسو به د دې د اخر بیخ ته راشئ دغه ځای ته او دلته چې کله راغلی په دغه دوه اپشن چې کوم دي ملګرو دا کومې ټیمپلیټ چې په دغې به 1 ثانیه 2 ثانیې کلیک ونیسئ چې کله به ونیولې په دواړو نور به دغه لاندې اپشن وښیي دا به تر دې د ټیمپلیټ به یې دې تر اخره پورې راورسېږي ملګرو. اوس به راشئ ملګرو د دې سیو کولو لپاره په دغه پاس بټن باندې کلیک کړئ په دغه بټن باندې کلیک دلته به راشئ ملګرو په دغه ایکسپورټ باندې به کلیک کړئ چې کله ایکسپورټ باندې به کلیک ملګرو دلته ستاسو دغه ویډیو روانېږي ملګرو. کله چې کار خبره شي تاسو ته به دغه شان صفحه راشي دلته په دا سیو باندې کلیک او ستاسو ویډیو به ډایرکټلی سیو شي. اوس راځم ملګرو دغه ویډیو درته دلته ښایم ملګرو په خپله ګالري کې درته ښایم چې څنګه موږ د ساده ویډیو نه اصلي ویډیو جوړه کړه ملګرو. اول لازم ملګرو دغه ساده ویډیو درته ښایم ملګرو. دغه ساده ویډیو ده ملګرو دغه چې دا ساده ویډیو ده. اوس راځم د دې اصلي ویډیو درته ښایم کومه چې موږ ایډیټ کړه ملګرو. دغه اوس موږ ایډیټ کړه ملګرو. دغه اصلي ویډیو ده ملګرو. نو ملګرو که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ چینل ټیچ عمر سکلز در سره سبسکرایب کړئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې تر ورسېږي. او همدارنګه ملګرو که چېرته نور زیات ایچ ډي ایډیټینګ غواړئ نو موږ ته ضرور ښایسته کمنټ وکړئ د دې په اړه چې موږ ته نور ایډیټینګ هم وښایه. نو انشاءالله زه به په راروانو وختونو کې زیاتې ویډیوګانې د زیاتو نوي ایچ ډي ایډیټینګ په اړه جوړې کړم. نور په لاس سپارم د خدای په امان.